کله مې مازغه وخوري او کله راله زړه وخوري کله مې مازغه وخوري او کله راله زړه وخوري غم چې د میلمه شي په ما ګرانه سناسه وخوري منم چې یار ښایسته دی خو مغروره دومره دی چې مخ له آینه راوړي او خپله خوله وخوري. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پروګرام پیرزونې سره یو ځل بیا ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش اظهر یم. ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته پروګرام پیرزونه کې موږ همیشه دپاره دا هڅه کړې ده، دا زیار مو ویستلی دی چې د کار شاعران او د معیار شاعران راوچت کو په دغې سکرین یې تاسو ته وښیو. ګورو یو ځل سره بیا امام منظر صاحب ناست د ملګرو په بار غوښتنه باندې چې امام منظر سره د بیا مرکه وشي، نو راغلي وو، شعرونو ته هم اورو او کلامونه به هم اورو. راځئ چې ټولو نه مخکې د پروګرام کې هرکلی ووایو. السلام علیکم منظر صاحب. السلام علیکم دلکش صاحب، څنګه لجې ټیک ټاک خیر جی مینوالو؟ السلام علیکم، ډېره مننه یو ځل بیا ستاسو په دې سخت حالات کې روژه کې ګرمۍ کې زما خواته راغلي یې او ډېره مننه کوم او مینوالو ته بلکې ټولو عالم اسلام ته د اختر مبارک وي. ډېره مننه، ستاسو هم ایډوانس کې اختر مبارک شه. منظر صاحب، ژوند څنګه روان دی په دې کرنټین ماحول کې؟ مو ورځې څنګه تېرېږي؟ دلکش صاحب، زه یوه خبره کوم او هغه دا چې ژوند خو ډېر په سختۍ دی، بلکې د ټولې دنیا سختۍ سره مخ دی، خو خاص کر زمونږ د حکومت خبره کوم چې جی بالکل ته چال خطا دی، بالکل چل نه ورځي، نه خو پوره لاک ډاون دی، نه هغه پوره بازار ګرم دی، نو نه خلکو ته هغه امداد کور ته ورسېدو. زه دا یو درخواست به کوم د حکومت ته، دې متعلقه کسانو ته چې کم سے کم چې یو شی سر ته نشئ رسولی نو بیا اعلانونه څه لپاره کوئ؟ بیا هغه شی ولې کوئ؟ یعنې زما په ملک کې نن چیف جسټس فیصلې کوي، زما په ملک کې د فیصلې د بل مخې راځي، هغه یې کوي فیصلې، نو زموږ د وزیر اعظم څه مقصد شو چې هغه یو فیصله کولی نه شي، په هغې مستحکم پاتې کېدی نه شي؟ یو خو دا خبره ده. دویمه دا خبره ده چې خلکو دا خو د خلکو سره د الله پاک خو کې چې خلکو د خلکو سره په خپله امدادونه وکړي، ګینې که د حکومت په توسط دی او د دوی په اثر باندې خلک ناست وي نو خلک به د لوږې مړه شي، نو ژوند داسې دی چې په اور کې دی. ډېره مننه ملګرو. امام منظر صاحب نه پوښتنه کول د پیریانو کور ته کاڼی ورشتل دي، ځکه چې هغوی شعرونو کې دومره بمبار کوي، نن هم په خبرو کې واورو. بهرحال الله دې وکړي چې ژوند ښکلی شي، ځکه چې ژوند بدرنګی نو سا هم ډېر په مشکله باندې اخیستلی کېږي. منظر صاحب، باقي درنه شعرونه اورو. زه خو خاموشه کړی یم چې ته به مونږ به خپل رنجیت سنګ ته او مونږ به خپل بګت سنګ ته خو هیرو وایو، مونږ به راجا داهر ته د سند هیرو وایو، خو ته به پښتون ته هیرو نه وایې. ټیک ده، زه به هغه ته هیرو نه وایم، زه به هغه ته خو کم سے کم تاسو ته یو ریکویسټ کوم چې په کومه نظر په کومه سترګه تاسو مونږ ته ګورئ، کم سے کم هغه مراعات، هغه فیسلټیز، هغه حق، هغه حقوق مونږ ته راکړئ مونږ پښتنو ته، که نه داسې خو نه ده. مونږ به ستاسو ومنو، د حکومت مونږ تابعدار، او مونږ زه اوس هم دا خبره کوم دلته چې بالکل حکومت چې کوم دی دا اقتدار اعلی دی، دا زما په سر دی چې دی ماته څه وایي بالکل تابعدار یم، زه به د هغه هر حکم منم، خو په حکومت چې څه فرایض دي، څه لاګو دي، هغه به ما سره کوي، داسې نه ده. نو آغاز به د یوې ګیلې نه وکړم. ارشاد وایي محسود یم، وزیر یم، افریدی یم، نو غدار یم. محسود یم، وزیر یم، افریدی یم، نو غدار یم. یو زه درکې د نرې مور بچی یم، نو غدار یم. مجبور یم د فطرت نه چې سنګر نه پرېږدم بلته، مجبور یم د فطرت نه چې سنګر نه پرېږدم بلته، بس دا خو پیدا کړی خدای زمری یم، نو غدار یم. ما وګټه ټول عمر او تا وخوړه پنجاب کې، ما وګټه ټول عمر او تا وخوړه پنجاب کې، ته لال شوې غدار نه یې، زه لالی یم، نو غدار یم. بیا وایه دا شی. ما وګټه ټول عمر او تا وخوړه پنجاب کې، ته لال شوې غدار نه یې، زه لالی یم، نو غدار یم. که ستاسو قومیت د امریکې وي نو هم خیر دی، خو ما که چرته ووې کابلی یم، نو غدار یم. بیا وایه دا شعر. که ستاسو قومیت د امریکې وي نو هم خیر دی، خو ما که چرته ووې کابلی یم، نو غدار یم. که سر مې درته ټیټ کو بیا به هر اعزاز زما وي، خو جبر د چا نه منم سړی یم، نو غدار یم. ډېر ښکلی دی.
د ځان تپوس کولی شم راوتی یم میدان ته د هر پښتون په مینه لیونی یم نو غدار یم د وینو د هر څاڅکي انتقام چې درنه اخلم ضمیر چې مې ژوندی دی او ژوندی یم نو غدار یم ته سور زما په وینو باندې ګرځې وفاداري زه سور د خپل وطن باچاخانه یم نو غدار یم ستا جبر ته چې جبر وایم دا زما قصور دی چې خلق پاسولی شم زلمی یم نو غدار یم ته جاګ پنجابي جاګ نارې وهه تا ته څه نشته منظره که ما وې پېښوری یم نو غدار یم واه منظر صاحب په کلام خو حد کوي خو انداز هم د کروڑونو روپو دی منظر صاحب مخکې دی هم اورو کومه جنډه باندې چې مونږ کافران شوي یو په کومه جنډه چې په مونږ اوس هم تهمت دي الزامونه دي څوک وایي د کافرو جنډه ده څوک وایي د کمیونسټ ده په هغه جنډه یو وایي کابل نه واخله تر ټکه سره ده ټکه سره ده کابل نه واخله تر ټکه سره ده ټکه سره ده زمونږ د سرو لیونو ځمکه سره ده ټکه سره ده ستاسو درنې زیړېږي د هیبت نه ورته زمونږ په منه سره ده سپکه سره ده ټکه سره ده بیا ووایه ستاسو درنې زیړېږي د هیبت نه ورته زمونږ په منه سره ده سپکه سره ده ټکه سره ده زه په بابړه کې په وینو لمبېدلی شهید پاس په دیوال مې جنډه ځکه سره ده ټکه سره ده په بیرغونو کې یو ځان ته مقام لکه په پیغلو کې ملک اسره ده تک اسره ده زما جنډې ته ګوري نور خلک په کور کې وایي هغه د بره الوتک اسره ده تک اسره ده د شعر نه مخکې شعر بیا وایي زما بیرغ زما بیرغ په بیرغونو کې یو ځان ته مقام لکه په پیغلو کې ملک اسره ده تک اسره ده او زما جنډې ته ګوري نور خلک په کور کې وایي هغه د بره الوتک اسره ده تک اسره ده ستا د سالو زما د خړ صادره سر دی پکې لکه د یار غوندې نازک اسره ده تک اسره ده ورځ به راځي چې د اغیار د خولې به هم اورمه سره ده واقعي سره ده بېشک اسره ده تک اسره ده او ما د دنیا نقشه کې خپلې پښتونخوا ته کتل لکه د یار په مخ ځوانک اسره ده تک اسره ده او د سرو ګلونو ضرورت کوي نو تا ته به وي زمونږ خو بې د سپرلي ځمکه اسره ده تک اسره ده منظر که وجنی زنکدن کې به هم داسې وایي برګه او توره نه ده تک اسره ده تک اسره ده ډېره مهرباني چې ډېره مننه ته پړاګه کا کومه جنډه تک اسره ده دا د باچا خان جنډه تک اسره ده دا د اوسني ان پی والا جنډه تک اسره نه یادوم چې کومه فلسفه د باچا خان ده چې کوم منشور چې کوم قانون دا غو زنه نه مغه سره ولاړم اوسنو سره نیم ولاړ منظر صاحب دا هم نه ملګرو ته پړاګه کوي اکثر چې تاسو کلامونه مونږ اوریدلي دي هغه کې انقلابیت ته په دغه کلامونو باندې تاسو ته مسایل مشکل نه جوړیږي چې تاسو ته مسلې جوړ زما حکومت ته جمهوریت مقصد څه دی چې دا وی کوي په اسلام آباد کې چې ما جمهوریت حکومت راوستل دا جمهوریت دی نو په جمهوریت کې خو مقصد دا دی چې د خلافت نه راواخلې چې د عمر خلافت او ناغه دا ویلو چې په جبه باندې پابندي نشته لري قطعا ارڅ ختمي یورپ چې نن ترقی کړي دا برتانی چې ترقی کړي دا امریکای چې ترقی کړي دا کینیډا چې ترقی کړي دا صرف په یو خبره کړي دا چې حالت کې تور ته تور او سپین ته سپین ویل شي دلته تور ته تور ویل شي نو بیا جمهوریت دوام کوي او کچره دا جمهوریت دی نو ماته دې سزا پکاره چې را نه کړي کچره دا جمهوریت نه دی نو زه به ټیټه جیل ته خلاړ شم خو دا بیا مارشال لا ده دا بیا سیول مارشال لا ده بیا د ځان ته د جمهوری حکومت دعوی نه کوي بس ډېر صحیح منظر صاحب دا مې هم اوریدلی چې تاسو او بل خبر دا کوم جی چې زما خپل فوج دی زما خپل چرنیل دی زما خپل چیف دی زما خپل جج دی زما خپل وزیر اعظم دی زی خلاف یم که زما خلاف دی زما خپل وزیر اعظم دی هیڅ چاته نه غورځوم نه خپل فوج الحمدلله تر اوسه پورې زما د فوج چې کارنامې دي سکردار دي سیمه تعریف یم ما خپل فوج نیسی ما مړ کی ګرځه چل مړ مې دي صحیح منظر صاحب دا مې هم اوریدلی چې تاسو بشمار شاعري ده بشمار لیک مو کړی دی او کتاب مو نه دی راغلی مارکیټ ته ما داسې اوریدلی چې دغه وجه دا ده چې دغه انقلابیت زیات جی بالکل دا خبره ټیک ته ما یو دوه ځایونو ته وړه د اسلام آباد ته پېښور ته خو چا ورته ته نه دی ایښی اکثر خلک وایي چې یاره منظر صاحب خفه کېږي به نه په دې کې دغه خبرې دي نو که دا داسې ویستی شي نه ما وایي نه چې زه پیغام رسوم قوم ته عوام ته نه زه به دا رسوم زه د لیلا او د جانان او د شونو د سترګو پیغامونه نه رسوم چاته هغې نه هم خلک خبر دپاره کوڅه کې مینه کېږي په هر ځای کې لوفر او اواره خلک ولاړ دي جنګو ته هغې ضرورت څه دی ما ته خو ضرورت دی چې خلک خبر شي چې په موږ په پښتنو باندې څه حالات دي موږ سره کوم بلیم ګیم روان دی کېږي شاته یقین وکړئ جي
دا زه خبره نه کوم چې ځګنې دا زما ګورنمنټ کوي، زما ګورنمنټ نه کوي، خو چې کوم بهرینی سازش موږ سره روان دی او کیږي که د هغې نه خبر شوي نو موږ ټول په خطر کې پراته یو. صحیح، ټول خطر کې پراته یو. منظر صاحب زموږ د پښتونخوا د سیمې چې کوم شاعران دي لکه ډېر شاعران دي چې افغانستان نه ورته کتابونه چاپ کیږي، آیا تاسو ته هغه سیټ نه غوښتنه نه ده شوې که تاسو نه غواړئ چې هلته کتاب چاپ؟ افغانستان خو زما کور دی، زما خپل ځای دی، پښتانه دي پکې، وروڼه دي پکې، رښتې مې دي پکې، ای راځي موږ راځو. افغانستان خو مر داسې ریکویسټ نه دی کړی، څه درخواست نه دی راکړی او که رای کو نو ولې نه، بالکل. صحیح. ملګري دې بد نه ګڼي، زه خپله هم د افغانستان سره تعلق ساتم. په دې وجه مې دا سوال د منظر صاحب نه وکړو چې د بده قسمته د دې ځای په نسبت باندې افغانستان کې د شاعر ادیب ډېر زیات قدر وي، احترام یې کېږي، د هغې جذباتو خیال ساتل کېږي. نو که د هغه ځای کې ملګري د منظر صاحب کتاب چاپ کول غواړي نو موږ ته د یا میسج وکړي یا د منظر صاحب سره رابطه وساتي، ځکه چې د کمال کلامونه دي ورسره، د کمال الفاظ راغونډ کړي دي او زه غواړم او منظر صاحب هم غواړي، داسې ډېر مینوال به غواړي چې دا مینوالو ته ورسي. منظر صاحب مخکې دی ورو نو مخکې خو تا د افغانستان ذکر وکړو او بیا خو په کار دی چې افغانستان ته څه ډالۍ کړو او تاسو په خپل هم د افغانستان یې نو تاسو ته به ډالۍ کومه. وایي تهمت په خپل کابل او په باګرام نشوي افغانه، تهمت په خپل کابل او په باګرام نشوي افغانه، پښتونې چې ډالرو کې نیلام نشوي افغانه، چې وهم د ضمیر د غلامۍ در نه راخیږي ته ټیټ چاته په داسې احترام نشوي افغانه. ډېر ښه دی. ته کور د احمدشاه د خپلې خاورې نه را جوړ کا، ما مړ کا که د لر او بر امام نشوي افغانه. ثابته شوه چې کوم خلک دنیا کې دهشتګرد دي، دنیا بدنامولې خو بدنام نشوي افغانه. زلمی دې در په در دي خو عظمت هغه زور دی، ټوپک در باندې پروت دی خو غلام نشوي افغانه. او تش لاس د میزایل او د ګولو مخې ته پروت دی، په ډیجیټل جنگونو هم ناکام نشوي افغانه. لغزش ته په قدم کې را پیدا، لغزش ته په قدم کې نه پیدا شو نه براشي، بیلار بې سالار او بې مقام نشوي افغانه. چې یو در کې قتلیږي نو لس نور را پیدا کیږي، جنگونه دې تمام کړل ته تمام نشوي افغانه. هر څوک روشن خیالو د مذهب بنیاد پرست کړي، منکر په خپل مینه د اسلام نشوي افغانه. او هر څوک ستا د نوم په اخیستو مې څوک غدار کی، خو شکر د منظر باندې الزام نشوي افغانه. ډېره مننه چې ډېره مهرباني. منظر صاحب اخره کې درنه یو کلام ورو او بعد د کلام نه یو پیغام ورکړئ زموږ د پیرزونې مینوالو دپاره چې اختر را روان دی، څه کولو له پکار دی او څه ورله نه دي کول پکار. ٹھیک شو جی. اختر کې نور څه دی، اختر خو د اسلام یو بنیادی خوشحالي ده، زموږ حق دی. او اختر خو چې چا د الله پاک دا حکم منلی دی او روجې ساتلی دي د هغو دپاره یو انعام دی. خو زه به یوه خبره د خپل ولس ته د خپل قام ته وکړم چې خلک ځپلي شوي دي، خلک مالي لحاظ سره لږ کمزوری دی. تاسو ته خپله پته ده 2 میاشتې وشو چې خلک په کورونو دی، روزګار ختم دی، بازار ختم دی. نو په اختر کې به زموږ غټ جهاد، غټه مینه او غټ ورولي به زموږ دا وي چې د هغې نه مخکې چې یو بېوسه، یو یتیم، یو مجبور ستا دروازې ته ودري او تا نه څه غواړي. مونږ ته پکار دا دی چې مونږ د اختر په شپه، د اختر نه 2 ورځې مخکې مونږ راپاسو او مونږ په خپل چمګاونډ کې، په خپل کلي کې، په خپل علاقه کې که طاقت زموږ ډېر نو چې په خپله علاقه کې وګرځو، چې مونږ وګورو چې داسې څوک دي چې هغو سره کمی دی، د څه شي کمی دی ورسره، د خوراک، د جامې، د پیزار، چې مونږ په خپل توفیق، په خپل وس سره د هغو مرسته وکړو، دا به زموږ اختر وي. په آخر کې به کلام تاسو ته ووایم چې وایي اغیار نه خپله ځمکه خپل بهیر وګټه نرشه، اغیار نه خپل ځمکه خپل بهیر وګټه نرشه، ضمیر د ګاڼه کړی دی ضمیر وګټه نرشه. کابل کې خو نران دي انګریزان یې توبهګار کړ، کابل کې خو نران دي انګریزان یې توبهګار کړل، هغو ته ګوتې مه نیسه کشمیر وګټه نرشه. روټۍ د الله وی کابل کې خو نران دي انګریزان یې توبهګار کړل، هغو ته ګوتې مه نیسه کشمیر وګټه نرشه. روټۍ د الله رزق دی خو ته یې په تپوس خوري، قابض د بل په لاس کې خپل تقدیر وګټه نرشه. تا ټول عمر د بل د غلامۍ د لاندې تیر کو، بچو ته خو د پلار نیکه جاګیر وګټه نرشه. او خراب پیغورې راکو په سرو سترګو راته وایي ما مه ګټه رقیب نه مې تصویر وګټه نرشه. او رباب د کابلی دی خو نغمې پکې پردی دي، خپل ژوند ته خو یو خپل طرز تعمیر وګټه نرشه. زه ټیک ته غلامي ده
خو پنجره خپله پکار ده خپل ځان ته خو د خپل مهنت زنځیر وګټه نرشه او د بل په پیرخانه کې مریدي خو بغاوت دی ته زړه د باچا خان غوندې د پیر وګټه نرشه. ډېره مننه جي ډېره مهرباني جي. ډېره مننه کوم منظر صاحب چې پیرزونې له مو وخت ورکو ناستې مو راسره وکړو د ناستې او د وخت راکولو مې یو نړۍ مننه کوم. ډېره مننه جي ډېره مهرباني ستاسو هم مننه په الله ګران شه انشاءالله بیا به ملاویږو. السلام علیکم جي. انشاءالله بیا به ضرور ملو. ډېره مننه منظر صاحب. ملګرو دا پروګرام پیرزونه او په پیرزونه کې راسره نن امام منظر صاحب خوندور کلامونه تاسو واورئ د جذباتي کلامونه او تاسو به د خوندونه اغوستي انشاءالله بیا به ملاقات کیږي د یو نوي ملګري سره. تر هغې دمه چې چېرته یې هادآباد او بریالي اوسئ.